الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمى بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ذلك فقالت أبا سلمة اجتنبت الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر توقه من 7 أراضين رواه في كتاب المظالم ومسلم من طريق عن يحيى بن مسيح آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بعدد علم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم زما د اسلام خوږو مسلمانانو ورونو ما ستاسو په خبر کې د قرآن عظیم شان د 23مې سپارې د سورې طلاق د 12م آیات نمبر تلاوت کړی دی که د الله تبارک وتعالی توفیق شامل حال نو دا په توفیق سره به ان شاء الله تعالی دا غي تاسو ترجمه وکړم دا غي نه وروسته ما د امام بخاری د صحیح بخاری نه د یو صحیح روایت کړی دی چې هغه روایت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نا امام بخاری روایت کړی دی چې نو لمړی به تاسو ته د آیات مبارکه ترجمه وکړم الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله الذي خلق 7 سماوات الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې په شپږو ورځو کې الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې و اسمانونه یې پیدا کړي دي چې و اسمانونه یې پیدا کړي او وز مکی پیدا کړي و من الارض مثلهن یعنی
ځمکې هم د اسمانونو په مثل، یعنې اووه ځمکې، اووه طبقې ځمکې دي، اووه طبقې اسمانونه دي. او یتنزل الامر بینهن، چې دې دواړو ته او د دې دواړو منځ کې هغه خپل حکم نازلوي. د هغه حکم په ځمکه، په اسمانونو او څه چې د هغې په منځ کې دي، په هغې کې جاري دی د الله تبارک وتعالی حکم. د څه دپاره؟ لتعلموا ان الله، د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې الله تبارک وتعالی په هر شي قادر دی، هر څه کولی شي. او د الله تبارک وتعالی علم د هر شي نه راچاپېر دی. هر شی چې څه چې کائنات دي، هغه د الله تبارک وتعالی د قدرت په دایره کې راګیر دي. د الله قدرت ترې راچاپېر دی، د هغه علم ترې راچاپېر دی. د هغې بل چې د اووه اسمانونو او د اووه طبقو ځمکو، او چې په هغې کې څونه مخلوقات دي، د الله رضا وه انشاء الله تعالی چې د دې بیان به تاسو ته وکړم چې په ځمکو کې څوک دي، دا ځمکې څونه دي، څونه فاصله کې دي، یوه ځمکه د بلې نه څونه فاصله کې ده، یو اسمان د بل اسمان نه په څونه فاصله کې دی. نو دا به انشاء الله تعالی تاسو ته د صحیح حدیثونه ووایم. بل ځینې خلک دا وایي چې د اووه ځمکو نه مطلب اووه اقالیم دي، مګر د هغې دا خبره بالکل غلطه ده. نو د دې لپاره امام بخاري دا حدیث روایت کړی دی د حضرت ابي سلمہ بن عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. او هغه چې وکانت بینه و بین ناس، چې د ده او د نورو خلکو تر منځ خصومتا فی ارض، په یوه ځمکه باندې جګړه وه چې دښمنۍ ته ورسېدله. یو ویل دا زما ده، بل ویل زما ده، چې دا جګړه خصومت یو چې دا دښمني. نو په دې کې بیا د فیصلې دپاره حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه فدخل على عائشة رضی الله تعالی عنه، د مؤمنانو مور حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنه خواته د فیصلې دپاره ورغله. د هغې په حضور کې حاضر شو چې زمونږ په دغه ځمکه جګړه ده یو تر بله، نو ته زمونږ فیصله وکړه. نو دې خبرې ذکر یې ورته وکړو. نو فقالت، د مؤمنانو مور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وفرمایل یا ابا سلمان، یا ابو سلمان اجتنبت الارض، د داسې جګړاوجې ځمکې نه اجتناب وکړه، لرې شه، پرېږدئ. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ځکه چې د دواړو جهان رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی: من ظلم قید شبرا توقاه من 7 اراضین، هر چا چې د بل چا یولیس ځمکه، یولیس شبرن، یولیس ځمکه په زور او ظلم سره ونیوله، نو د قیامت په ورځ به د 7 ځمکو طوق، دغه یوه دېرش ته به د 7 ځمکو، دا به د دغه ظالم سړي چا چې د چا یولیس ځمکه او چې الله په جریبونو یې وله غصب کړي، په ظلم یې نیولي، په کیلو او یې کړي وله نیولي، نو هغه به اغونی. خو چې دا یولیس ځمکه چا په ظلم سره نیولي، نو دا به د قیامت په ورځ د 7 ځمکو د تحت سره پورې دا طوق شي او د ده په غاړه به واچول شي. چې د دې حدیث مبارک نه ومن الارض مثلهن ثابتېږي، ځکه چې یو وخت یو دا ملا و، نو ما ورته دا آیات وویل، نو هغه وایي چې هر مثل د اصل په څېر نه وي،
نو ما ورته ویل دا بستا علم او د الله تبارک وتعالى په علم کې خدا دی چې هغه فرمایي چې ومن الارض مثلهن. نو ځنې داسې خلک مشته. نو د دې لپاره امام بخاري دا حدیث روایت کړی دی چې د ظلم سره چا یووالی ځمکه ونیول نو د قیامت پر ورځ به د اووه طبقه ځمکو پورې بیل بیل طبقې دي. ان شاء الله تعالی د هغې بیان به تاسو ته وکړم چې په دا رقم امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې همدا روایت د یحیی بن ابي کثیر نه او هغې د حضرت ابو سلمه نه نقل کړی دی په دې مثال. او د دې سره امام بخاري بیا وایي چې بل حدیث لاول به تاسو ته هغه لومړي حدیث هغه وکړم چې هغه حدیث امام بخاري په خپل صحیح کې په 3195 کې فی بدء الخلق په باب د بدء الخلق د مخلوقاتو د پیدایش په باب کې 3195 حدیث روایت کړی دی او 2453 نمبر حدیثی په کتاب المظالم کې روایت کړی دی امام بخاري. او په همدې توګه امام مسلم په خپل صحیح کې په مساقات کې په باب د مساقات کې په 1412 نمبر حدیث کې روایت کړی دی. او بخاري بیا په 2453 کې په مظالم کې روایت کړی دی او په دا رقم باندې دا. نو امام بخاري بل حديث عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. ورواه في المظالم أيضا عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله هو ابن مبارك عن موسى بن عقبة وهو من أفراده. وهمدارنگا موسى بن عقبة د حضرت سالمنا او هغه د خپل پلار حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ابيه. سالم د حضرت عبد الله ابن عمر ویو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسیو. نو هغه وایي چې هغه د خپل پلار نه روایت کوي. هغه فرمایلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر چا چې خزه شیئا د ځمکې کومه حصه چا نه بغیر حقه بغیر د هغه د حق نه په زبردستۍ او ظلم ونیوله نو خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین د اووه ځمکو پورې چې دا حدیث هم د اووه ځمکو تصدیق کوي. او په دې رقم باندې نور حدیثونه هم دي. نو چې د دې نه علاوه امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه کتاب تفسیر صفحه 326 حدیث نمبر 3298 کې د خپل سند سره د اووه اسمانونو او د اووه ځمکو په باره کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی په کتاب سورة الحدید د سورة الحدید په تفسیر کې چې دا سند حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته رسیدلی دی. او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی
چې په ټولو صحابه کرامو کې د هغه قدر ته حدیثونه د چا یاد نه وو. هغه خپله واقعه داسې بیانوي چې ما به چې څه واورېدل نو بېرته به مې هېر شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مې څه واورېدل نو بېرته به مې هېر شو. نو یو ورځ مې د دې خبرې شکایت وکړ د دواړو جهان سردار مخکې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دې څه واورم دستي رانه هېري. د ما دپاره دعا وکړه چې زما دا حدیثونه ستا په یاد شي زه چې واورم چې په ذهن کې مې کښېني. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې څادر بادر دې خور کړه څادر یې خور کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم پکې څه ولوستل بیا ته څادر راټول کړ او ابو هريره ته وفرمایل چې دا دې سینې پورې ومږه. نو هغه څادر چې هغه په سینې وو نو بیا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا د ما نه څه شی هېر شوی نه دی. نو د دغه سببه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د خیبر د غزا نه لږ وروسته اسلام قبول کړی دی په 9 هجري کې. نو بیا هغه وایي چې بیا د ما نه حدیثونه هېر نه شو. نو په ټولو صحابه کرامو کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیثونه ډېر زیات دي. 5403 حدیثونه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت شوي. نو دلته امام احمد په خپل مسند کې دا حدیث روایت کړی دی. امام ترمذی دلته روایت کړی دی په 3298 نمبر کتاب التفسیر کې چې د سند ترسا هغه سند حضرت ابو هريره ته رسېدلی دی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږ په منځ کې د دواړو جهانو سردار تشریف فرما او صحابه کرام ناس. اذ اتا علیهم صحاب چې په هغه وخت کې په خلکو باندې یوه ورېځ راغله د پاسه په اسمان کې ورېځ راغله. فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم نو په هغه وخت کې د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو ته وفرمایل چې هل تدرون ما هذا پوهېږئ چې دا څه شی دی. پوهېږئ چې دا یعنې ورېځ یې ورته وښودله چې دا څه شی دی. نو زه اوس تاسو ته دا وایم که چېرته هغه صحابه کرام او که چېرته د دې زمانې امتیان په هغه وخت کې وی نو څه به یې ویلي وی دا لا نبي دی د نبوت دعوه کوي. دا خو ورېځ ده که دا ورېځ نه پېژني. مګر صحابه کرام څه وایي؟ صحابه کرام وایي نبي علیه السلام ورته وایي چې هل تدرون ما هذا پوهېږي چې دا څه شی دی. صحابه کرام وایي فقالوا هغوی وایي الله ورسوله اعلم. دا موږ نه پېژنو دا الله او د هغه رسول ښه پوهېږي ښې پېژني چې دا څه دا. قال هذا العنان. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا عنان ده. مخکې وی سحاب ده ورېځ بیا ویلې عنان ده. هذه زوايا الأرض يسوق الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا عنان دی. مخکې ویل چې دا پاتې شی دی هغوی ویل چې الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو عنان ده
دا ورځ د عنان ورځ، یعنی نبی ته د دې علم هم شته دی کومه ورځ کې چې اوبه وي او باران ورېږي چې باران ترې راکوزېږي نو هغې ته عنان وایي، او چې هسې ستوری وکړي توره یو که سپینه یو که خړه یو نو هغې کې باران نه وي نو هغې ته سحاب وایي. او بل د باران دغه ته ورځې ته مزن هم وایي، لکه په سوره واقعه کې چې الله تبارک وتعالی فرمایي افرأیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. دغه اوبه چې تاسو څښئ الله فرمایي سوره واقعه افرأیتم تاسو نه دی دا اوبه چې تاسو څښئ دا منګه د ورېځو نه نازلې کړي دي که تاسو من المزن مزن هغه ورېځ ته وایي چې په هغې کې اوبه وي. افرأیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حجاجا فلولا تشكرون. او که چېرته زما خوښه وشي او زما تبه راشي الله رب العزت نو بیا به دا اوبه ترخې کړم. سمندر څونه اوبه دي چاته اندازه معلومه ده؟ ځینې ځایونو کې ساینسدانانو جواروالی معلوم کړی دی، نورې اندازه معلومه نه ده چاته، نه مشرق معلوم دی نه مغرب معلوم دی شمال معلوم دی څونه اوبه دي خو ترخې دي د څښلو نه دي. نو په دغه رقم باندې الله تبارک وتعالی وایي چې هغه ما د وجود نه نازلې کړي دي اوبه من المزن او موږ یې نازلوونکي. او تاسو چې دا اوبه څښئ نو دا که زما خوښه شي دا خوږې اوبه نو دا به ترخې کړمه نو تاسو ولې شکر نه وباسئ؟ نو مزن مو ورته وایي عنان مو ورته وایي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا عنان چې دی دا یو قوم ته الله تبارک وتعالی دا عنان ورځي او هلته ورېږي اوبه کېږي دا هغې قوم لپاره هغه داسې قوم دی الی قوم داسې قوم لا یشکرونه چې هغوی د الله تبارک وتعالی شکر هم نه ادا کوي نافرمان دي ولا یدعونه او نه د الله ته سوال کوي نه دعا کوي دا کار هم کوي. ثم قال هل تدرون ما فوقكم پوهېږئ چې ستاسو د سرونو د پاسه دا څه شی دی؟ صحابه کرام وایي قالوا الله ورسوله اعلم. دا د صحابه کرامو همیشه دا عادت یو خو به چې رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو مونږ چې کوم سړی راشي نو مونږ یو پلانکې راغی خو صحابه کرام به وویلي چې طلع علینا لکه مرچ راوخېږي ستوری راوخېږي نو هلته د راختلو لفظ یې طلع. نو صحابه کرام به دا ویل چې طلع علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کریم صلی الله علیه وسلم. او د کومې خبرې تپوس به چې کوو نو دوی به وویلې چې الله او د هغه رسول پوهېږي. داسې ویل نه چې موږ داسې پوهېږو نه الله پوهېږي او د هغه رسول پوهېږي. هغه وخت کې دا خبره شرک نه وه. بس که دې وویلې چې الله اعلم ورسوله اعلم وایي دا شرک یې وکړي پیغمبر یې د خدای سره برابر. خو صحابه کرامو دا کول لکه کتاب المناسک کې د حج په مناسکو کې په عرفات کې چې د صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې ایو یوم هذا یا هل تدرون ایو یوم هذا. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. حضرت ابو بکر د طائف اوسېدونکی و او د فتح مکې په ورځ
په بل بت پسې ورختلی وو او په آخره کې د هندوستان د ازبکستان په مروه ښار کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې شهید شو چې قبر یې په مروه کې سمرقند خوقند خیوه مروه اندیجان دا هغې ښارونه دي نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه وایي ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه د طائف اوسېدونکی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نو هغه وایي چې په عرفات کې وفرمایل چې هل تدرون ای یوم هذا پوهېږئ چې نن د څه ورځ ده نن کومه ورځ ده څه ورځ نو ستاسو دې خبرې ته فکر دی هغه صحابه کرامو ته وایي الله ورسوله عالم بیا وایي ای شهر هذا دا کومه میاشت ده په حج دخل تللي او د ذوالحجې میاشت ده حج په ذوالحجې کې کېږي د ذوالحجې میاشت په چا ونه ویلې هغه وایي چې الله ورسوله عالم بیا ایو بلدن هذا دا کوم ښار دی بیت الله په مکه کې دی او د مکې ښار خلک حج له ورځي نو د هغې ټولو درې واړو پوښتنو په جواب کې د هغې سوال نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوس وکړ چې تاسو جواب ولې رانه کړو نو هغوی وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته موږ ویلي وی چې د عرفات ورځ ده او تا به د نوم بدل کړی وی نو بیا به هغه وه لکه چې یو صحابي و حضرت غالبا رافع نوم هغه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج هر کال فرض دی هر کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړ بیا یې وویلي بیا هم ځلې درېیم ځلې یې وویلي په څلورم ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې په ټول عمر کې یو ځل فرض دی او که ما تا ته ویلي وی ته ورپسې شولې بار بار زه تا ته جواب نه در کوم او که جواب مې در کړی وی چې و نو بیا به په تاسو باندې دا حج هر کال فرض نبی ته دا اختیار دی نبی چې حکم وکړي هغه فرض هم جوړېږي لکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه په د فطراني په باره کې یو حدیث روایت شوی دی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر چې د مدینې په دغه کې اعلان وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صدقه فطر فرض کړه نو امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی امام مالک فطرانه فرض ګڼي موږ یې واجب ګڼو امام ابو حنیفه مقلدین یې واجب ګڼي نو د دغه وجه نه هغه وایي چې فرض رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په دغه باندې صحابه کرام په دې غلي نو دلته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې هل تدرون ما فوقکم پوهېږئ چې دا پاس چې دی یعنې دا اسمان یې ورته وښود اسمان دا چې دې ته څه وایي د دې څه نوم دی قالو هغوی وویل الله ورسوله اعلم الله او د هغه رسول ښه پوهېږي قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإنها الرقیع سقف محفوظ دا یو محفوظ چت دی وموج مکفوف او دا ولاړې چپی دي ثم قال پس دا هغې رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم بیا ارشاد فرمایي چې هل تدرون کم بینکم و بینها پوهېږئ چې د دې ځمکې او د اسمان تر منځ څونه فاصله څونه مدد دی
قالوا الله ورسوله اعلم. صحابہ کرام عرض کچھ اللہ دا رسول خبری. قال بينكم وبينها مسيرة 500. د دې ځمکې او د دې اسمان ترمنځ 1500 کاله لار ده، مسافت دی، مزل دی، لار 1500 کاله. ثم قال، پس هغې وفرمایل هل تدرون ما فوق ذلك، چې د دې اسمان د پاسه به څه شی دی، د دې اسمان د پاسه څه شی دی. دلته به تاسو ته خبره وکړم چې په نور اسمانونو کې ستوري نشته، یوازې په دغه اولني اسمان کې ستوري دي چې څه بیان یې ما په 2 نمبر بیان کې کړی دی. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې ان زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد، چې دا اسمان د دنیا موږ په ستورو مزین کړی دی او دا هر یو مردود شیطان نه په خپل امان کې ساتلی دی، په هغې باندې به دا سوي وریږي. نو دلته الله فرمایي چې پوهېږئ چې د دې د پاسه به څه شی دی. نو صحابه کرام وایي چې الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې فوق ذلك سماعین، دو اسمان دی، نور اسمان دی، ما بینهما مسیرة 5 عام، چې دا هر یو اسمان او د بل اسمان ترمنځ لاره د 1500 کلونو. حتى عد 7 سماوات، تر دې چې و اسمانونه پوره کړل، چې د هر اسمان د اول نه نیولې د اووم اسمان پورې، یو اسمان نه د بل اسمان پورې لاره د 1500 کلونو ده. او په همدې رقم په بل روایت کې چې هغه امام احمد په خپل مسند کې روایت کړی دی، په هغې کې دا دي چې پلانوالی مندونه د 1500 کلونو لاره، پلانوالی او جګوالی خو دا دی د یو اسمان نه بله پورې، او پیړوالی هم دا دی مندونه دا دی. نو تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم و اسمانونه وشمارل. ما بین کل سماعین ما بین السماء والارض، لکه د ځمکې نه چې اول اسمانه پورې 500 کاله ده، داسې د یو اسمان نه بل اسمانه پورې ده. قال، پس د هغې وفرمیل هل تدرون ما فوق ذلك، بیا پوهېږئ چې د هغې د پاسه څه شی دی، د دې 7 اسمانونو د پاسه څه شی دی. نو صحابه کرام وویل الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول خو پوهېږي. نو قال، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن فوق ذلك عرش، چې د دې د پاسه بیا د الله تبارک وتعالی عرش دی، چې د هغې په منځ کې څونه چې د 7 اسمانونو په منځ کې فاصله ده، همدونه د هغې په منځ کې فاصله ده. د هغې په منځ کې همدونه فاصله ده. عرش پې لري، او د حضرت انس په روایت کې چې هغه یو ځلې د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې د عرش 3,60,000 درختې دي، او بیا په هغې کې څو مخلوقات دي، دا د عرش ده. دویم دا دی چې حدیث اوعال چې د حاملین عرش چې دي، یعنې عرش چې چا په هوا کړی دی، حاملین عرش، نو هغه 8 ملائکې دي. امام ابن کثیر په البدایه والنهایه کې
اول جلد کې د دې مکمل بحث کړی حدیث اوعال چې هغه اته ملایکو دا د الله تبارک وتعالی عرش جت کړی دی هغه حاملان د عرش دي چې د هغې لویوالی د هغه ملایکو لویوالی غټوالی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه په قول سره هغه چې د هغې غټوالی لویوالی دا دی چې د دې غوږ د نرمۍ نه د دې غړۍ پورې دا زما د خیاله چې کچۍ به هم حاصله نه راځي نو که چېرته یو مرغه د دې غوږ د نرمۍ نه والوځي او 200 کاله دا پر ووي پر 200 کاله دا به مسی الوتل وکړي نو بیا به غړۍ ته راورسېږي نور تاسو اندازه واخلئ دغه غټوالي دا اته ملایکې چې د الله عرش یې اوچت کړی دی دا چې دي ځکه چې دا پکې دي نورې مقربې ملایکې چې دي لکه حضرت جبریل علیه السلام حضرت جبریل علیه السلام 600 جناحا دا هغه 600 وزرې دي البدایه والنهایه د ملایکو د صفت په بیان کې دا روایت کړی دی چې د حضرت جبریل علیه السلام 600 وزرې دي او فقط 2 وزرې چې دي د مشرق نه د مغرب پورې دا یې غټوالی دی نه د 2 کم 600 به غټوالی څونه هغه څه دی نو الله تبارک وتعالی ملائکو له داسې شکل و صورت لطیف ورکړی دی ملائکو کې دا ملائکو بیان به وروسته شي ځکه چې ملائکې هم دغه دي خو ځمکې د ټولو ناول پیدا شي دي او بیا وروسته اوارې شي دي نو د هغه وخت یوه ورځ 1000 کاله وه نو په هغه حساب سره به بیا تاسو ته ووایم چې انشاءالله تعالی د ځمکې د پیدا کېدو او د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو یا د ملایکو د پیدا کېدو 2000 کال تېر شي نو دلته دا خبره ده چې د اسمان 2 طبقې دي 2 اسمانونه دي دواړو جهان سره وفرمایل سره د عرش پورې نو بیا د هغې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هل تدرون ما الذي تحتکم څنګه پوهېږئ تاسو چې ستاسو د پښو نه لاندې دا لاندې څه شی دا تحت لاندې یعنې دا ځمکه دا څه شی دی نو صحابه کرامو عرض وکړه چې الله او د هغه رسول ښه پوهېږي نو قال نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فإنها الأرض دا ځمکه ده ثم قال هل تدرون پس د هغې بیا ارشاد وفرمایه چې پوهېږئ چې د دې ځمکې نه لاندې شی دی هل تدرون ما الذي تحت ذلك د دې نه لاندې شی دی دا خو ځمکه ده د دې نه لاندې شی دی قالوا الله ورسوله اعلم نو صحابه کرامو عرض وکړه چې الله او د هغه رسول پوهېږي نو قال نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فإن تحتها أرضا أخرى د دې نه لاندې بله ځمکه ده د دې ځمکې نه لاندې بله ځمکه ده بینهما مسیرة 500 سنة چې دا دغه دواړو ځمکو تر منځ لاره د 500 کلونو ده حتی عد 7 أرضین تر دې چې 7 ځمکې یې وشمار یو لاندې باندې ځکه چې دلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما الذي تحت ذلك د سیندي په خوروالي باندې هغه دا نه د دې نه چې لاندې دا هغه چې هغه ځمکه ده بله چې د 2 ځمکو تر منځ لاره د 500 کلونو ده
بین کل عرضین مسیرت 500 لاره د 500 کلونو ده. ثم قال الذي قال والذي نفسي محمد بیده. نو پس د هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا دي او زما چې په هغه د قسمي د چا په قبضه کې دي معروف دی. وادي نو دا د ځمکو دغو دا تخلیق چې په دې ځمکو کې څه شی دي، په دې ځمکه د پاسه څونه مخلوقات دی. د دې نه وروسته بیا الله تبارک وتعالی ملائکې پیدا کړي، ځمکه چې برابر هواره کړه، ځمکه مخکې پیدا کړه. نو د هغې ورځو یوه ورځ د دنیا چې ده د دنیا 1000 کاله برابرېږي. نو په دغه حساب سره ملائکې د پنجشنبې په ورځ پیدا کړي او د نوح نه او شیاطین او انس او جنیات یې د اور نه پیدا کړه. لکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم. داسې جبۍ چې کوي او لمبې کوي د هغه اور نه موږ جان پیدا کړی، جان د شیطان نه چې هغه مخکې پیدا کړی. بیا حضرت آدم علیه السلام یې د مازدیګر نه وروسته د جمعې په ورځ د آخري ساعت کې پیدا کړ. نو په هغه حساب سره د ځمکې د پیدا کېدو او د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو ترمنځ دغه د مازدیګر نه دې پله دا مقرر کړه چې 15000 کاله و 5.5 موده. نو ځمکې چې پیدا کړه نو په هغې کې مخلوقات پیدا کړه. دا هغې مخلوقات ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي په سوره بقره کې په اوله سپاره کې چې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او یاد کا هغه وخت چې کوم وخت کې ستا رب ای زما محبوبه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. کله چې هغه وخت یاد کا چې کله ستا رب ملائکو ته وفرمایي انی جاعل فی الارض خیر، چې زه په دې ځمکه کې یو نائب او فیضان رسان پیدا کوونکی یم د خپل طرفه، چې په ځمکه کې به هغه یو د بل د هغې خلیفه وي. د الله خلیفه نشته، انسانانو کې یو د بل خلیفه جوړېږي. یعنی نن دا دی سبا یې زوی دی، یا نن یو پیغمبر دی سبا د بل دی. دې ته یو د بل د پاسه چې راځي دې ته خلیفه د خلف نه ماخوذ دی او خلف شاته هر یو چې وروسته راځي هغې ته خلیفه وایي. نو یعنی خلیفه معنا دلته دا ده چې یو نایب پیدا رسان. نو ځمکه موجوده وه، ځمکه موجود وه، نو ځکه الله تبارک وتعالی ملایکو ته وویل چې زه په ځمکه کې یو نایب او فیضان رسان پیدا کوونکی یم. نو ملائکو ته دا جواب ورکړ چې قالو وویل ملائکو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. ملائکو وویل چې که تسبیح تحلیل دی مقصودی نو هغه زمونږ کار دی، هغه به مونږ کوو، ځکه چې نفس را سره نشته دی. دا د نفس نه د هر څه نه منزه پیدا کړي، نران او ښځې پکې نشته په ملایکو کې. اوبه او خواړه نه خوري، څه شي ته ضرورت نشته دی، بس تسبیح تحلیل د دوی وظیفه ده. دا یې خوراک هم دی، دا یې هر څه دی. ځینې ملایکې داسې دي او به ملایکو په بیان کې ته ووایم چې هغه چې کوم وخت نه الله پیدا کړي دي هغه په قیام ولاړ دي، ورځ د قیامته پورې به هغه په قیام کې. ځینې دي چې د رکوع په حالت کې دي،
هغه ورځ د قیامت پورې به وي. ځینې دي سجدې په حالت کې دي. او وما يعلم جنود ربك الا هو. هیڅوک هم دا الله تبارک و تعالی د لښکرو شمېر نشي کولی. خدا خبره ده چې ملائکان لطیف جسم لري، د نور نه پیدا دي. نو ملائکو دا اعتراض وکړو چې نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، موږ ستا پاکي بیانو، ستا تقدیس کوو، ستا تسبیح وایو، ستا حمد او ثنا او صفت بیانو. ونقدس لک. او بل دا اعتراض ولاغه، دا اعتراض یو که اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ته په ځمکه کې هغه څوک پیدا کې، هغه څوک په ځمکه کې پیدا کې چې فساد وکړي او وینې توی کې، خونریزي وکړي، هغه څوک په ځمکه. نو مفسرین وایي چې د دې ملایکو دا خبره چې وه دا داسې وه چې د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې په هغه شپږو ورځو کې د چهارشنبې په ورځ او د پنجشنبې دې کې ملایکې او جنیات پیدا شوي دي. جنیات نو په دې ځمکه هغه وخت کې د جنیاتو حکومت، هغوی حکومت هغوی بیا ډېره زمانه و. لکه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د حضرت آدم علیه السلام او د جنیاتو د حکومت ترمنځ فاصله 2000 کاله وه. او په دې رقم باندې د مصر د اهرام مصر ورته وایي، د مصر په یوه دشته کې واړه دي او غټم دي منارونه دي، 4-5 منارونه دي چې که هغه تیږې هغه منار وران شي نو زما د خیاله چې د ټولې 4-5 آبادي د هغې دغه نه د هغې تیږو نه جوړېږي، دا دغونه پرېږي. نو هغه ننګا داسې تیږې دي او تراش شوي تیږې دي لکه خښتې یا ټیال. او هلته نږدې چې څوک دي نو هغه چې ورته ودرېږي ورته چې ګوري نو خدای سر نه وړي، داسې جګ دي. او نن خو د انټرنیټ زمانه ده، که د چا تبه نو هلته دې ولیکي چې اهرام مصر، نو د اوبې نه چې غټ هم شته واړه هم شته. نو د نوح علیه السلام په طوفان کې د دنیا جګ غرونه ټول ډوب شو، خو اهرام د مصر چې دی 1 ګز 2 ګزه په اوبو کې ډوب نه شو، پاتې اوبه دي، ډېر غټ دي. نو د احمد رضا خان بریلوي نه چا پوښتنه وکړه، هغه په خپل ملفوظاتو کې د هغه چا دا خبره لیکلې ده چې دا وویل چې دا د جواب دی. د نورې خبرې مو سره کړي دي دلایل چې دا د هغه جنیاتو آبادي ده، دا هغې عمارت کړې ده اهرام د مصر. نو هغه وخت دام دلیل دی چې هغه وخت کې، او دلته دام دی چې دوی وویلې چې تا هغه څوک پیدا کړې. نو هغه جنیات چې وو هغه خپلو منځونو کې مخالف شو، 2 ډلې باندې تقسیم شو. بیا یوې ډلې بله ډله بندیان کړه، قید یې کړه، بیا یې قتل کړه. نو بیا د هغې دپاره الله تبارک وتعالی ملایکې راولېږلې. نو هغې ټول څه وتښتېدل ځنګلونو او غرونو ته، او څه په قتل ورسېدل او خونریزي خپل منځ کې شروع کړې وه. دلته فرشتو چې کومه خبره وکړه د الله په حضور کې چې
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هغه دا و. او امام ابن کثیر په البدایه والنهایه کې ورسره دا هم وایي چې د دوی نه مخکې یو بل قوم اوسېده چې هغې ته حن او بن ویلې حن او بن نو هغه او ساینس هم وایي چې 15,000 کاله مخکې د حضرت آدم علیه السلام نه 15,000 کاله مخکې په ځمکه کې اثرات خو دا ساینس تجربې کوي دغه کوي دا د هغې کوم موږ سره تحقیق نشته دی ځکه ساینس د تجربو نوم دی او ساینس د عقل نه جوړېږي او د الله تبارک وتعالی په قدرت کې د عقل دخل اندازي نشته اوس ګوره قبر یا یو نیم ګز یو اوږدوالی او یا یو نیم فوټې پلنوالی د چا غټه کوټې دغونه وي خو بیا دا د نیک عمل لپاره څونه غځېږي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی زموږ ایمان دی چې دا د نیک عمل لپاره د مؤمن لپاره څونه غځېږي ګرد چاپېر د سترګو په نظر پورې څونه چې د سترګو نظر د چا کار کوي او هلته خو د ړانده چې د سترګو نظر کار ورکوي ړانده دنیا کې چې موږ برزخ له چې لاړ سترګو نظري کار نو دا دونه تعداد شي نو هلته خو نه بلډوزر شته نه د کودایي والا شته دا خاوره کوم بل لاړه او د ګناهګار دپاره بیا من دغه قبر غټې کوټې نو چې دا ډډه پرې شي او دا هم پرې شي نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته په خپل فضل و کرم سره د قبر د عذاب نه نجات راکړي نو بیا دا پوښتۍ ولا یوه پوښتۍ ولا په بله کې داسې ورننه باسي وادي ورېده داسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وادي ورېده او په دې سره د ده د وای وای اواز واورېدل شي ځینې کتابونو کې مشرق او مغرب ذکر راغلی او ځینو کې ما حوله چاپېره دغه علاقه کې وادي ورېده نو د دا وایي لکه نو مخکې نه دغه وو دا مخلوق تختی وو چې حضرت عبدالله ابن عمر په حدیث کې چې 2000 کاله مخکې د حضرت آدم د پیدایش نه پیران آباد ځمکه کې نو بیا دا ملایکو دا وویل چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نو دا دغه دی چې دا الله تبارک وتعالی قدرت سره چې کله دا وخوابه وه هر قسم مخلوقات یې پیدا کړو او د کوم مخلوق چې پیدا کړو خو لکه دغه بیان مې تکړی دی چې هغه امام طبري وایي چې هغې ورځ د آخرت یوه ورځ یا د هغه وخت یوه ورځ چې دا شپږ ورځې کالف سنة مما تعدون لکه تاسو چې د دې دنیا 1000 کاله وشمارئ نو هغه بیا یو کال تېرېږي دا یوه ورځ تېرېږي او دلته 1000 کاله تېر شي لکه د احمد رضا خان بریلوي رحمت الله تعالی علیه نه چا پوښتنه وکړله چې تاسو وایئ چې حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی اسمان ته خېږولی دی او بیا به راځي او به کله راځي دونه ګلونه تېر شولو څه درک خرق خو نشته نو احمد رضا خان بریلوي رحمت الله تعالی ورته وویلي چې دغه دی د ستا څه ګمان دی څه رقم دی چې یعنې هغه به نه راځي او قرآن چې څه ویلي دي هغه به صحیح نه وي ته څه وایې څه کومه ورځ حضرت عیسی علیه السلام پرون ختلی دی په ډېر څلوېښت ګنټې خو لاندې پوره شي هغه ورته وویل چې د هغې دنیا کې چې هغه دی چې کله 2 ورځې پوره شي یوه ورځ پوره شو د 30 ګنټې ایسته راځي ایسته به دی شي 1000 کاله هلته یوه د هغې یوه ورځ د دې دنیا 1000 کاله
نو مرحبا شي او راځي. نو د دغه وجه نه دا دغه ثبوت وو د شپږو ورځو او د حضرت آدم علیه السلام پیدایش بیا د هغه دا د مخلوقاتو ابتدا وه چې د دې پورې پیدا وکړه مزید ډېر وخت وشو. نو که د الله تبارک وتعالی توفیق شامل حال وو نو د دې نه وروسته به د خیره د الله په فضل کرم سره دا مخلوقات کوم تاسو ته ووایم چې په اسمانونو کې څونه دي سمندرونه پکې څونه دي په اسمانونو کې لکه وطور سورې تور کې دی چې والبحر المسجود بحر مسجود یو خو د اوه اسمانونو د پاسه دی سرچینه او سراوې معلوم نه دی چې د کوم ځای نه راځي او کوم خواته دي لاندې د هېڅ شی نشته دی خو یو څاڅ کې اوبه تې کته نه راځي او په همدې رقم باندې امام طبري وایي چې د دې اول اسمان نه لاندې یو سمندر دی یو دریاب دی هغې نه لاندې دا د الله تبارک وتعالی قدرت دی. ساینس څه شی کولی شي ساینس د تجربو او مشاهدو نوم دی او د الله تبارک وتعالی قدرت چې دی د هغې مثال نشته هغه هر شي باندې قادر دی. نو وایي چې امام طبري وایي چې دریاب دی دا اول اسمان یو څاڅکی یې کته ځمکې ته راولېږي او په هوا کې روان دي سرچینې هم معلومه نه ده چې د کوم ځای نه راځي او کوم خواته ځي. دا د الله تبارک وتعالی قدرتونه دي. نو که چېرته د الله تبارک وتعالی توفیق شامل حال او ژوند وفا وکړه نو انشاءالله تعالی په آینده کې به تاسو ته نور بیان ولیکم بیا به د خیره د انبیاو بیان ولیکم وبه ویم تاسو ته د خیره بیان وکړم. نو دلته به موږ کوم دې اکتفا وکړو. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته په دې سپېڅلي دین استقامت راکړي او د شیطان د شر نه دې الله تبارک وتعالی او د فتنو نه دې خدای تعالی موږ او تاسو په خپل اعمال کې وساتي او کله چې د دنیا نه واپسي نو په خوله دې الله پاک زموږ دا کلمه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم.